زړه ته رانږدې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او د صحت په جامه به سمبال یاست. مینوالو د ویډیو د شروع کېدو څخه مخکې له تاسې یوه غوښتنه لرم که چیرته مو زموږ د یوټیوب چینل ټیکنیکل عبدالاحد نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او بیا په بیل باندې کلیک وکړئ او ورپسې په آل باندې کلیک وکړئ ترڅو زموږ هره ویډیو تاسو ته د ټولو څخه مخکې در ورسیږي. کله چې مو د یو ډکشنري اپلیکیشن ډاونلوډ کړو په دې کې بعضې اپشن دي هغه موږ پکې آن کړو او بعضې سیټینګونه دي هغه پکې باید وکړو. دوستانو راځئ زه هغه سیټینګونه پکې کوم ما لا تر اوسه نه دي کړي ترڅو تاسې په عملي ډول باندې وګورئ. را به شئ په یو ډکشنري باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې مې په یو ډکشنري باندې کلیک وکړ د هغه څخه به وروسته دوستانو تاسې راشه په سټارټ باندې به کلیک وکړئ. او بیا به په ډن باندې کلیک وکړئ. دوستانو د هغه څخه به وروسته موږ سره دغه ژبې شته لکه دواړه انګلیش دي. دا لومړی چې موږ کومه ژبه خپلې ژبې ته ژباړو دلته به هغه انتخاب کړئ او ورپسې چې کومې ژبې ته ژباړو نو دویم به پکې هغه انتخاب کړو. زه اوس انګلیسي پښتو ته ژباړم نو دلته به پکې زه پښتو انتخاب کړم. دوستانو کله چې مو دا انتخاب کړ د هغه څخه وروسته بیا راځم دلته به کلیک وکم. دلته چې مو کله کلیک وکړه دوستانو بیا به ورپسې په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. په سیټینګ چې مو کله کلیک وکړه دلته راځي میجیک ټرانسلیټ لومړی به په دې کلیک وکړئ او دا به ورته آن کړئ. د هغه څخه وروسته به دلته تاسې خپله ژبه ورته انتخاب کړئ. میجیک ټرانسلیټ بېرته موږ سره په اتومات ډول باندې اپ کېږي. د دې لپاره دوستانو تاسې به راشئ سیټینګ ته. دوستانو سیټینګ ته چې کله راغلی نو بیا به تاسې وګورئ دې کې به اکسیسیټیبلیټي پیدا کوي. دا د دوستانو او بیا ورپسې به په انسټال سروس باندې کلیک وکړئ. کله چې مو په دې باندې کلیک وکړئ یو ډکشنري موږ سره دلته آپ ده دا به پکې آن کېدل شي. او بیا به الاو وکړئ پکې. د دې څخه به وروسته دوستانو بیا راشئ یو ډکشنري ته. کله چې یو ډکشنري ته راغلی اوس به پکې دغه انیبل میجیک ټرانسلیټ دا به پکې آن کړئ او بیا به ورپکې دا به یس کوي او دا به هم پکې آن کوي. دوستانو کله چې مو دا آن کړه د دې څخه وروسته موږ سره دا د دې کار شروع شو. دا اوس کولی شي چې موږ هر یو خط باندې دا غشی ودرو نو موږ سره به هغه خط په اتومات ډول باندې پښتو ته وژباړي. دوستانو تاسې کولی شئ چې هر څومره غټه لیکنه وي دا په یو ځل باندې مکمل پاراګراف ټول ژباړي تاسې ته. دوستانو راځئ زه دا بعضې نور اپشنې تاسو ته ښیم چې دا ماته هم وژباړي. هر یو اپلیکیشن دوستانو یا کومه لیکنه وه هم تاسې کولی شئ دا ورباندې وژباړئ. دوستانو دا به د نن ورځې ویډیو که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. دوستانو چې په راتلونکي کې زه تاسو سره بیا په بله ویډیو کې مخامخ کېږم تر هغه چې تاسې هر چیرې یاست ښاد آباد او بریالي اوسئ. تر بیا د الله